معجزو او کرامت کې زمونږ رائے دا د ځان سره خیاط ساته. معجزو کې زما رائے دا چې معجزو کې د متکلمینو دوه قسمه اقوال دي. یو مې دون اقوال لا جمع کړي دي د کابرین دیوبند او د متکلمینو چې وی معجزې د انبیو د قدرت او د اختیار د لاندې وي. زه به تاسو ته نقول خیم او دوی مدار چې د انبیو د قدرت د لاندې نه دي. زما رائے دا ده چې معجزې د انبیو د قدرت د لاندې نه دي راغلي. زما رائے دا ده. خبره پاتې شو کرامت ته. زما خپل رائے په دې کې دا ده لکه څنګه چې زموږ اکابرین وي چې کرامت په درې قسمه راغلي دي. یو هغه کرامت دي چې هغه کې قصد او علم دواړه وي، هم قصد وي او هم علم وي. دویم هغه کرامت دي چې هغه کې علم وي او قصد نه وي. یو هغه کرامت دي چې هغه کې قصد او علم دواړه وي. دویم هغه کرامت دي چې هغه کې علم وي او قصد نه وي. او دریم هغه چې نه پکې قصد راغلی او نه پکې اختیار راغلی او نه پکې علم راغلی وي. دا درې قسمه تقسیم زموږ تقسیم نه کرامات راغلي دي چې زموږ اکابرین دیوبند کرامت درې قسمه ته تقسیم کړي دي. یو القصد مع العلم، دویم صرف علم چې قصد یې نشته، او دریم نمبر نه قصد او نه علم شته. دا درې قسمه کرامات دي زموږ د اکابرین دیوبند په نيز او بیا د متکلمینو په نيز او بیا د مفسرین او بیا د محدثینو په نيز. زما دا په الحال اجمالی خبرې وي، دي توضیح اجمال ویم او دوی توضیح ویم چې خپل خبرو کې بیا بخیر ده ان شاء الله پرې باندې خبره جاری کو. د ټیم غنو ما دا خدای مو خدای یاري ده ټیم باندې څه کړوړه ته او ما خان له تاسو کوم څه د ټیم له زما د یاري ده ټیم خبره